د دعا په نه قبلیدو کې د حرام روزی اغیزه. ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. لا حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي الله جل جلاله پاک ذات دی نه قبلوي مگر پاک. بیا یې د یو سړي مثال وړاندې کړ چې اوږد سفر کوي، ویښتان یې ببر وي، ګرد وهلی وي، خپل لاسونه د اسمان په لور پورته کوي او داسې وایي ای ربه، په داسې حال کې چې خوراک یې حرام وي، څښاک یې حرام وي او پښاک یې حرام وي او په حرامو تغذیه شوی وي، څرنګه به یې دعا قبوله شي. د دې حدیث شریف روایت مسلم کړی دی. د نورو اسلامي معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره شیر کړئ ترڅو تر نورو دوستان هم ورسیږي او تاسو هم له موږ سره په ثواب کې شریک شئ.